سلامونه او نیکې هیلې درنو کتونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ اس کیو ټیک چینل. درنو مینوالو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درښایم چې تاسو څرنګه کولی شئ خپل شخصي فایلونه خپل موبایل کې داسې پټ کړئ چې بدون د کوم انسټالیشن د اپلیکیشن نه. هو، شرط دا دی چې ستاسو اپلیکیشن ستاسو موبایل ورژن به 7 یا 8 وي، یعنی 0.7 یا 7.0 یا 8.0 وي. دوستانو بیا کولی شئ په هغه صورت کې دوستانو یو ورکوټی خواهش مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، ورکوټی خواهش دا دی چې که چېرته تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې زنګ نشان ووهئ. راځئ ویډیو شروع کوو. راځو ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو، دغه آیکن چې ګورئ دا په اوله کې اویلیبل نه، یعنی آن نه وي که نه، چې کله وګورئ وي موبایل کې خو آن نه وي. دا څنګه آن کړو؟ راځئ سیټینګ ته راشئ ملګرو. سیټینګ چې دلته راشئ لاک سکرین ان سیکورټي دلته به کلیک کړئ. چې دلته هم کلیک لاندې راشئ دغه صفحه کې ګورئ دوستانو سیکور فولډر په نوم اپشن ده باندې به کلیک کړئ. تاسو نه پاسورډ چې څوم ورکړی هغه درنه غواړي هغه به ورکړئ. تاسو ته به دغه انټرنیټ راشي. دلته ګورئ دا به آن کړئ دوستانو. ګورئ دا به آف وي بای ډیفالټ، دا به تاسو آن کړئ. تم چې کله آن کړئ نو دلته تاسو وګورئ تاسو ته به اوس مینو ته راغلی وي. ګورئ دوستانو دا اوس تاسو ته راغلی وي، د باندې به کلیک کړئ. دوستانو په دغه وخت کې چې تاسو لومړی ځل دا آن کړئ نو تاسو ته بای ډیفالټ نشي کولی چې مثال اول دفعه دې کې دننه شي د انټرفیس ته. هلته اسانه ده ډېر. تاسو باید یو جیمیل آی ډي ولرئ او پاسورډ مو زده وي. کله چې آن کړئ هلته تاسو سامسنګ د اکاونټ غواړي، سامسنګ اکاونټ نو جیمیل سره جوړیږي. تاسو کله خپل جیمیل اکاونټ آی ډي ورکړئ او پاسورډ مو ورکړئ، هلته صرف نیم لاست نیم غواړي نو خپله د جیمیل څخه اخلي او ستاسو آی ډي جوړیږي او بیا لاګین کیږي. داخلي انټرفیس دوستانو ډېر ښایسته دی. تاسو خپله وګورئ ګالري ده، کلینډر دی، یعنې په دغه کې تاسو هم ویډیوګانې پکې اچولی شئ، عکسونه، کلینډر، کانټیکټس یعنې خپل نمبرونه پکې هم ساتلی شئ، ایمیل ادرسونه هم ساتلی شئ، همداسې کوم بل اضافي اپلیکیشن پکې هم اچولی شئ، بل کسټمایز کولی شئ. دلته خوا کې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ دوستانو. دلته آیکن ورته بدلولی شئ. مثال د سیکرټ فولډر د دلته لیکم، مثال سیکرټ میسج ورته لیکم که نه. زما ملګري فکر هم ونه کړي چې کیدای شي د تلیفون کې څه شی پټ وي که نه. مثال دغه آیکن هم ورته هم میسج ته اړوم. ګورئ میسج آیکن دی، دا میسج ته مې کړه سیکرټ میسج، یعنې زما ملګري وایي یعنې کوم میسجونه به وي ځانګړي میسجونه دي دا یې پټ کړي دي، دغې فولډر کې بند دي. هیله ده چې ملګرو ویډیو مو خوښه شوې. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که چېرته خوښ شوی نمونه وي نو ډس لایک یې کړئ. زموږ دوستانو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ دوستانو، خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ چې آینده کې موږ کله نیکسټ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته ژر تر ژره ورسیږي. آینده نیکسټ ټاپک دی دوستانو څرنګه کولی شو هغه اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړو چې هغه په پیسو باندې وي. دا دوهمه طریقه ده، پیسو باندې وي خو موږ یې مفته ډاونلوډوو. دا دوهمه ویډیو اپلوډ کیږي انشاءالله. کار پرې روان دی دوستانو. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او زنګ نشان ووهئ چې کله موږ ویډیو درته اپلوډ کړه چې تاسو څخه هغه ویډیو مس نه شي. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای بای. د الله